نبی صلی الله علیه وسلم ویل خیرکم من یرجى خیره و یؤمن شره، یعنی د ټولو کې ښه کس هغه دی چانه چې نور د خیر هیله لري او هغې شر نه ځان محفوظه پوهیږي، یعنی هغوی ته معلوم وي چې دا کس به موږ ته زیان نه رسوي. نو تاسو ماته دا وښیئ چې تاسو کله څه ځای نه تېرېږئ او خلک تاسو ته وګوري نو هغوی دا سوچ کوي چې دا کس به موږ ته تکلیف نه رسوي. که داسې معامله ده نو بیا تاسو یو ډېر ښه کس یې او بیا تاسو نورو ته یو نیک کس ښکارئ که ستاسو ګیره وي او که نه وي. هغوی د نورو سره په ښه طریقې سره ملاویږي، نو دا شی د نورو زړونو کې هغوی دپاره ځای جوړوي. هغوی د نورو ته هر وخت خوشحاله ښکاري او څوک هم چې هغوی ته ګوري چې دا داسې خوشحاله ولې دی او دا راته داسې خندا کې ولې ګوري. چې تاسو به هغوی سره ښه پیښیږئ نو هغوی د مذهبي خلکو په اړه به نظریه بدله شي او ستاسو اخلاق داسې کېدل پکار دي ځکه چې تاسو د الله دین سفیر یې، الله او د هغې رسول دین سفیر یې صلی الله علیه وسلم. نو تاسو ماته دا وښیئ چې موږ د ځمکې باندې خلیفه نه وو؟ آیا الله موږ له د ځمکې باندې ځکه نه دی لېږلی چې موږ د هغې راکړی حکم پوره کړو؟ الله موږ سره نور ډېر خلکو له جوړ کړی دی او زموږ هغوی سره تعلق به دې خبرې فیصله کوي چې موږ څومره ښه یو. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې تاسو کې ټولو کې ښه کس هغه دی داسې کس چې کوم ټولو دپاره خیر وي او چا شر نه ټول محفوظه وي، یعنی هغې سره د خلک ځان محفوظه پوهیږي. او بیا یو بل ښایسته حدیث دی کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ویل ذوالقلب المخمومی، یعنی یو داسې کس چې چا زړه مخموم وي او هغې ژبه داسې وي چې صادق وي، واللسان الصادق. نو د صحابیانو رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې دا ذوالقلب المخموم څه شی دی، د دې معنی څه دي؟ ځکه چې دا رښتیا ژبه او لسان صادق خو موږ پوهیږو چې کوم دروغ نه وي، کوم کنځل نه کوي، بده خبره نه کوي، دوکه نه راکوي. نو دې کې دا هر څه راځي، خو دا قلب المخموم څه دي؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل التقی النقی، دا هغه زړه دی کوم کې د الله تقوا وي، کوم پرهیزګاره وي، صفا وي، پاک وي، ګناه او حسد نه پاک وي. که تاسو چانه نه سوځئ او ستاسو زړه کې حسد نشته نو یعنی تاسو د هغې ځای ته ورسېدلی. موږ کې څومره خلک داسې دي چې کوم دا ویلی شي چې موږ چانه نه سوځو یا حسد نه کوو. نو لږ ځان باندې غور وکړئ، خپل ځان سره سختي کوئ او د نورو سره نرمي وکړئ. کله چې تاسو چا سره څه ښه شی وګورئ نو الله ته مننه وکړئ او هغې باندې خوشحاله اوسئ کوم چې الله تاسو ته درکړی دی. تاسو ته پکار دی چې تاسو هغوی خلکو ته ګورئ چې چا سره هغه نشته کوم چې موږ سره دی، خو زموږ مسله دا ده چې موږ هغوی خلکو ته ګورو چې چا سره موږ نه ښه شی وي. څومره خلک داسې دي چې کوم زموږ ژوند ته ګوري او هغې شیانو خواهش کوي چې کوم موږ سره دي او موږ څه کوو چې موږ د نورو ته ګورو. نو خوشحاله اوسئ هغې نه چې کوم تاسو ته الله درکړی دی او الله ته مننه وکړئ.